بسم الله الرحمن الرحیم. فیسیلیټیټډ ډیفیوژن انتهایی ښکلی ټاپک دی، مزیدار ټاپک دی. ډیفیوژن د دې نه مخکې مونږ ویلی وو ډیفیوژن څه ته وایي؟ د مومنټ آف مالیکیولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن. دې ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي. په اسانه پښتو کې یعنې مطلب که دلته څه سپری وشي یا پرفیوم مطلب ولګي زمونږ سره عطر مطر، نو دلته زمونږ سره د دې کنسنټریشن ډېر وي، دا مالیکیولز ډېر وي، نو په دې نوره کمره کې خو کم دي که نه، نو دا به ورو ورو خورېږي. دې عمل ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي. یا زمونږ سره چې کوم دی نو دلته دا مالیکیولز ډېر دي او دلته کم دي، نو مطلب د دې های کنسنټریشن والا علاقې نه د لو کنسنټریشن والا علاقې ته راتللو ته څه وایي؟ ډیفیوژن وایي. ټیک ده که نه؟ اوس فیسیلیټیټډ ډیفیوژن څه ته وایي؟ فیسیلیټیټډ لفظ د فیسیلیټي نه راوتی دی، یعنې مطلب د فیسیلیټیټر نه راوتی دی. لکه فیسیلیټیټر څه ته وایي؟ سهولتکار ته. ټیک ده که نه؟ هیلپر ته، چې یعنې مطلب یو کس ستاس هیلپ کوي او یو کار در باندې کوي، نو دا ستا فیسیلیټیټر دی. ټیک ده که نه؟ او دا کوم کار چې ته بیا وکړې نو دا فیسیلیټیټډ کار دی، یعنې مطلب بل کس در سره فیسیلیټیټر و، هیلپر و در سره. ساده خبرې مطلب دا دی چې که مونږ ډیفینیشن له راشو چې د مومنټ آف مالیکیولز فرام های کنسنټریشن ټو لو کنسنټریشن through membrane proteins، نو مطلب دا هم زموږ سره هغه ډیفیوژن دی چې مالیکیولز پکې د های کنسنټریشن والا علاقې نه لو کنسنټریشن والا علاقې ته ځي، خو په دې کې به زموږ سره ممبرین پروټینز انوالو وي، او دا ممبرین پروټینز چې کوم دی دا زموږ سره هیلپران دي، دا زموږ سره فیسیلیټیټرز دي. ټیک ده که نه؟ هیلپرز دي. نو ګورئ، یعنې مطلب دا دی چې که دا مالیکیولز زموږ سره چارج وي، پی پولر وي، یا مطلب په سایز کې غټ وي، او دا ډایرکټ زموږ سره چې کوم دی دننه نشي راتللی، خو په دې ممبرین کې خاص پروټینز لګېدلي وي او هغه پروټینز ورته لاره پرووایډ کړي او دا دننه راپرېږدي، نو دې عمل ته بیا څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب دا دی چې دا کوم پروټین دلته دي نو دې پروټینز د فیسیلیټیټر کار وکړو، د هیلپر کار یې وکړو، او ډیفیوژن وشو، مالیکیولز د های کنسنټریشن نه لو کنسنټریشن ته راغلل، ځکه دې عمل ته څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایي. دا هم زموږ سره چې کوم دی اکارډنګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ کیږي. کنسنټریشن ګریډینټ څه ته وایي؟ یعنې مطلب دلته زموږ سره مالیکیولز ډېر دي که نه، کنسنټریشن سیوا دی، او دلته مالیکیولز کم دي، کنسنټریشن کم دی، نو مطلب دا زموږ سره یو ګریډینټ داسې جوړوي، یعنې سلوپ جوړوي، چړۍ شانتې جوړوي. دې عمل ته څه وایي؟ دې ته کنسنټریشن ګریډینټ وایي. نو مطلب د های کنسنټریشن نه چې لو کنسنټریشن ته راځي په چړۍ باندې چې ښکته راکوزېږي، نو دې ته څه وایي؟ اکارډنګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ. او چې کله کله زموږ سره د دې ځای نه دې ځای ته ځي، نو دې ته بیا اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ وایي. خو دلته هغه اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ خبره نه ده، هغه بیا اکټیو ټرانسپورټ کې راځي. دلته زموږ سره اکارډنګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ، یعنې مطلب زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته مالیکیولز راځي، خو د ممبرین پروټینز په ذریعه باندې راځي. په دې ممبرین کې ځای په ځای باندې پروټینز لګېدلي دي، هغه چې کوم دی نو دا ډیفیوژن فیسیلیټیټ کوي. په دې وجه باندې دې قسم ډیفیوژن ته فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وایي. ټیک ده؟ ممبرین خبره که مونږ وکړو نو په دې کې ممبرین انوال ده، او په دې ممبرین کې بیا چې کوم دی زموږ سره پروټینز دي، دغه پروټینز پکې انوال دي. که د انرژي خبره مونږ وکړو نو نو ایکسپینډیچر آف انرژي، په دې کې انرژي نه خرج کېږي. ټیک ده که نه؟ بس دا په خپله د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، صرف پروټینز ورله لاره ورکړي. نو په دې وجه باندې دا کوم قسم ټرانسپورټ دی؟ دا زموږ سره پیسیو ټرانسپورټ دی. یعنې مطلب په دې کې چې کوم دی نو انرژي نه خرج کېږي، په خپله چې کوم دی نو مالیکیولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، ځکه دې ته څه وایي؟ پیسیو ټرانسپورټ ورته وایي. په دې کې به کوم قسم مالیکیولز انوالو وي؟ لارج مالیکیولز، یعنې مطلب چې سایز یې غټ وي، هغه د ممبرین نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی. پولر مالیکیولز به پکې انوالو وي، یعنې مطلب چې کوم مالیکیولز باندې زموږ سره پارشل پازیټیو پارشل نیګیټیو چارج وي، لږه ډېره پولریټي پکې وي، نو دا ممبرین زموږ سره د لیپډ وایلیر نه جوړ دی. تاسو ته پته ده. او لیپډز چې کوم دی دا زموږ سره نان پولر وي، نو دا به نان پولر سیزونه پرېږدي، د ځان په شان سیزونه به پرېږدي، خو پولر سیزونه نه پرېږدي. نو د هغې دپاره بیا لاره پکار ده چې په هغه لاره باندې دننه لاړ شي یا بهر ته لاړ شي. ټیک ده که نه؟ اینډ چارجډ مالیکیولز، یعنې مطلب آینز. ٹھیک ده که نه؟ سوډیم آینز، پوټاشیم آینز، کیلشیم آینز وغیره وغیره. نو چونکې زموږ سره چې کوم دی نو ممبرین خو نان پولر ده، د لیپډ بایلیر نه جوړه ده، د لیپډز نه جوړه ده، نو هغه زموږ سره
پولر او چارج سیزونه هم چې کوم دی نو نه پرېږدي. په دې وجه باندې د دې لپاره خاص لارې پکار دي. ټیک ده که نه؟ په هغې باندې به ځي. سپیډ لکه موږ راشو نو سلوور دین سمپل ډیفیوژن. د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن سپیډ چې کوم دی دا د سمپل ډیفیوژن نه سلو دی، ځکه چې دا مالیکولز ډایرکټ نشي راپاس کېدلی، دا به لاره ګوري او بیا به خپل نمبر ته انتظار هم کوي. یعنې مطلب که الریډي په دې ځای باندې را روان دي مالیکولز نو ډېر خو په یو ځای نشي ورتلی، دا خو لاره ده او خاص مالیکولز به پکې خاص نمبر به پکې تلی شي، ډېر زیات پکې نشي تلی. نو په دې وجه باندې دا پروسس چې کوم دی زموږ سره لږ سلو وي د سمپل ډیفیوژن په نسبت باندې. ټیک ده که نه؟ ډیپینډ یعنی مطلب دا چې کوم زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی دا په څه باندې ډیپینډ کوي، کم فیکټرز دي چې په هغې باندې دا ډیپینډ کوي. نو کنسنټریشن باندې ډیپینډ کوي چې څومره زموږ سره کنسنټریشن ګریډینټ سیوا وي نو دومره به چې کوم دی لوور کنسنټریشن طرف ته زر کېږي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. په ټمپریچر باندې ډیپینډ کوي. ټمپریچر په وجه باندې د مالیکولز مومنټ سیوا کېږي، نو په دې وجه باندې به دلته مومنټ سیوا وي نو دې خوا به چې کوم دی په اسانه باندې راځي. ټیک شو؟ سرفیس ایریا باندې هم چې کوم دی نو زموږ سره ډیپینډ کوي. یعنې مطلب که زموږ سره لږه علاقه ده او په هغې کې لږ دغه دي زموږ سره پروټینز دي نو بیا به په دې کې لږ ډیفیوژن کېږي، او که فرض که زموږ سره چې کوم دی نو ممبرین غټ دی نو په دې کې به چې کوم دی نو زموږ سره ډېر ډیفیوژن کېږي. سایز اف مالیکولز که فرض که د مالیکولز د سایز چې کوم دی نو ډېر زیات غټ وي نو بیا به زموږ سره چې کوم دی نو لږ په مشکله باندې راځي، او که فرض که لږ برابر وي نو بیا به په اسانه باندې راځي. نمبر اف ممبرین پروټینز که فرض که زموږ سره په یو ممبرین کې 50 پروټینز دي نو هغې باندې به 50 مالیکولز ایټ ټایم داسې راتلی شي. خو که فرض که زموږ سره په دغه بل قسم ممبرین دی او دغه عمره دی خو پروټینز چې کوم دی پکې 100 دي نو بیا به پرې ډېر مالیکولز چې کوم دی نو راتلی شي دننه. او بله خبره دا ده سیچوریشن. سیچوریشن څه ته وایي؟ سیر شده کېدل، یعنې مطلب ډکېدل. نو که فرض که زموږ سره ټوټل چې کوم ټرانسپورټ پروټینز دي یا ممبرین پروټینز دي هغه زموږ سره انګیج شوي وي، یعنې مطلب سیچوریټ شوي وي او مالیکولز نه ډک وي نو بیا به دا نور خامخا لږ ډېر انتظار کوي نو ډیفیوژن به سلو کېږي، فیسیلیټیټډ ډیفیوژن به سلو کېږي. او که فرض که زموږ سره چې کوم دی سیچوریشن نه وي شوی نو که په یو نیم باندې زموږ سره مالیکولز ورغلي دي نو دا نور به په هغه بل باندې ورځي خو زموږ سره به چې کوم دی نو ډیفیوژن کېږي. ټیک ده؟ دې نه علاوه زموږ سره که موږ امپارټنس له راشو د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن نو مینټینز آینز بیلنس. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب که زموږ سره د آینز بیلنس پکار دی که نه نو که کم سیزونه بهر ته پکار دي آینز نو هغه به بهر ته راولي، او که کم دننه پکار دي هغه به دننه، نو مطلب د آینز هغه بیلنس چې کوم دی نو مینټین ساتي. ټیک ده؟ اسینشل فار نرو امپلس. نرو امپلس څه ته وایي؟ میسج ته وایي. ټیک ده که نه؟ نو یعنې مطلب زموږ چې کوم نیورانز دي که نه نیورانز، ټیک ده که نه؟ نو دا نیورانز چې کوم زموږ سره دي نو دا داسې اوږد سټرکچر وي. ټیک ده که نه؟ دا داسې اوږد سټرکچر وي او په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو میسج دی راځي. صحیح ده؟ خو دا میسج پکې څنګه ځي؟ دې کې زموږ سره چې کوم دی نو سوډیم او پوټاشیم چې کوم دی آینز نو دا بار او دننه وځي ننوځي وځي ننوځي نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی نو هغه میسج پکې دی خوا را روان وي داسې دې طرف ته. نو اوس که دا سوډیم او پوټاشیم آینز بار او دننه وتلی را ننوتلی نه نو دا میسج خو به نه تللی، نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کله دا فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کېږي نو زموږ سره چې کوم دی نو نرو امپلس یعنې مطلب میسج ځي په نیوران کې. ټیک ده؟ فایده یې دا ده. بل زموږ سره ریګولیټس واټر بیلنس. زموږ سره چې کله واټر دننه پکار وي نو د اکواپورین پروټین په ذریعه باندې هغه دننه راتلی شي، او که بهر ته پکار وي نو هغه بهر ته تللی شي. ټیک ده که نه؟ نو یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی د واټر مومنټ هم ریګولیټ کېږي د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن په ذریعه باندې. ټیک ده؟ helps in nutrients absorption. زموږ سره چې کوم د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی دا د نیوټرینټس په ابزارپشن کې چې کوم دی نو هم هیلپ ورکوي، مدد ورکوي. ټیک شو که نه؟ لکه څنګه ګوره که مونږ اگزامپل واخلو که نه مثال واخلو نو مثال مونږ د خپل باډي اخلو، د هیومن ډایجسټیو سیسټم اخلو. چې کله مونږ خوراک وکړو په خوله باندې مونږ خوراک وکړو دا خوراک دې ځای ته راشي دې خوا بیا ښکته را روان وي د دې اپیګلاټس سره ولګي نو دا اپیګلاټس د هوا د نالۍ بنده کړي نو خوراک د هوا په نالۍ باندې نه ځي بلکې زموږ سره چې کوم دی په دې لاره باندې را روان شي اسوفیګس باندې را روان شي. ټیک شو؟ نو چې اسوفیګس باندې خوراک څنګه را روان شي نو د دې ځای نه خوراک ختم شو که نه لاندې راغلی دی. ټیک شو؟
نو اوس د اپیګلاټس واپس چې کوم دی نو کولاو شي نو موږ ساه اخیستلی شو د هوا نړۍ واپس کولاو شي. ټیک ده. اوس دا خوراک په دې اسوفیګس کې را روان وي دی خوا او دا چې کله معدې ته راورسي سټمک ته نو په دې کې زموږ سره ډایجیشن سټارټ وي او زموږ سره چې کوم دی دا خوراک ورو ورو ماتیږي. صحیح ده که نه؟ بیا د دې نه زموږ سره د معدې نه دا خوراک ورو ورو په سمال انټسټاین کې را روان شي او په دې سمال انټسټاین کې په وړه کولمه کې زموږ سره دا خوراک نور هم ماتیږي. نو چې دا ماتیږي نو دا زموږ سره وړو وړو یونټو ته چې کوم دی کنورټ شي هغې ته موږ څه وایو؟ ګلوکوز ورته وایو. دغه ګلوکوز چې کله په دې سمال انټسټاین کې را روان وي نو یاد ساتئ چې دا سمال انټسټاین زموږ سره داسې د پیپ په شانتې نه دی چې بس پیپ څنګه اوار وي دغه شانتې دا هم اواره وي. نه 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 داسې نه ده. دا چې کوم سمال انټسټاین دی دا دې کې فنګرز لایک پروجیکشنز وي. ټیک شو که نه؟ د ګوتو په شانتې څیزونه پکې موجود وي هغې ته ویلای وایي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب که تاسو تولیه راواخلئ که نه دا موږ چې پې لاسونه وچوو دغه تولیه راواخلئ او پیپ ترې جوړ کړئ نو په دې کې دننه څومره تارونه دي که نه؟ دغه شانتې که ته کمبل راواخلې نو د کمبل نه څومره تارونه راوتي وي او ته د هغې نه چې کوم دی نو پیپ جوړ کړې نو مطلب دننه پکې څومره تارونه دي. دغه شانتې زموږ چې کوم دا سمال انټسټاین دی په دې کې دننه تارونه دي هغې ته ویلای وایي. ټیک شو که نه؟ یعنې مطلب موږ چې کوم دی نو د دې سمال انټسټاین یوه حصه دا د راغستې ده او کټ کړې ده نو په دې کې دا د فنګرز لایک پروجیکشنز چې کوم دی نو موجود دي دې ته څه وایي؟ ویلای ورته وایي. ټیک ده. نو تاسو ته ما خبره کوله چې کوم زموږ سره د سمال انټسټاین کې سره روان دي ګلوکوز را روان دي خو دا چې کوم سمال انټسټاین دی او په دې کې چې دا کوم ویلای دي نو په دې ویلای کې زموږ سره بیا بلډ کیپیلریز موجود دي. دغه بلډ کیپیلریز نه دی مطلب رګونه پکې موجود دي په دې کې وینه روانه وي. صحیح ده که نه؟ نو اوس دا کوم ګلوکوز مالیکولز چې دي دا دغه وینې ته شامل شي. د چې کوم زموږ سره سمال انټسټاین دی کومه کولمه ده وړه نو د هغې نه دا وځي او په وینه کې شامل شي. دغه وینه چې کوم دی نو زموږ سره بیا لاړه شي اینې ته. دا اینه چې کوم دی نو زموږ سره دلته داسې موجود وي که نه؟ اینې ته راشي نو په اینه کې زموږ سره چې کوم دی ستې ګلایکوجن ته کنورټ شي. ټیک شو که نه؟ مطلب خوراک سټور شي او څه چې کوم دی نو زموږ سره بیا زړه ته لاړ شي او د زړه نه چې کوم دی بیا په رګونو کې چې کوم دی په ټول وجود کې تقسیم شي. صحیح ده. که موږ لیکلو له راشو که نه نو یعنې مطلب خوراک دی فوډ هغه زموږ سره سمال انټسټاین ته راورسېدو. ټیک شو که نه؟ سمال انټسټاین ته په سمال انټسټاین کې زموږ سره ویلای دي یعنې مطلب هغه فنګرز لایک پروجیکشنز دي پکې. په دغه فنګرز لایک پروجیکشنز کې کیپیلریز دي بلډ کیپیلریز دي پکې. نو په دې وجه باندې دا خوراک چې کوم دی نو دا زموږ سره د سمال انټسټاین نه بلډ ته چې کوم دی شامل شي وینې ته شامل شي او هلته بیا د هیپاټیک پورټل وین په ذریعه باندې لیور ته ورسي. ټیک شو. په دې ځای کې خوراک راوځي د دې کولمې نه او زموږ سره چې کوم دی نو د وینې سره شامل شي بیا د هیپاټیک پورټل وین په ذریعه باندې زموږ سره چې کوم دی نو لیور ته ځان ورسوي. ټیک شو. بیا د لیور نه د هیپاټیک وین په ذریعه باندې زموږ سره چې کوم دی نو چېرته لاړ شي؟ هارټ ته زړه ته چې کوم دی نو لاړ شي او په زړه کې چې کوم دی د زړه نه بعد بیا زموږ سره چې کوم دی نو په ټول جسم کې شامل شي ځکه چې زړه خو وینه پمپ کوي که نه ټول جسم ته نو په دې وجه باندې هغه خوراک چې کوم دی ټول جسم کې شامل شي. خو یاد ساتئ چې دا کوم زموږ سره دا خوراک د دې سمال انټسټاین نه وینې ته شاملېږي که نه په دې ویلای کې نو دلته زموږ سره سیکنډري اکټیو ټرانسپورټ شامل وي. ټیک شو که نه؟ او چې کوم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی نو هغه هم دلته کار کوي. صحیح ده که نه؟ اوس ګورئ مثال طور دا چې کوم دی زموږ سره سمال انټسټاین دی دا ته موږ یوه حصه راغستې ده دا پکې فنګرز لایک پروجیکشنز دي چې ویلای ورته وایو. یو ویلس چې کوم دی موږ راواغستو یو فنګر لایک پروجیکشن نو هغه زموږ سره داسې وي په دې کې چې کوم دی نو بلډ کیپیلریز او لیکټیلز چې کوم دی نو موجود وي. دغه بلډ کیپیلریز او دا پروسس موږ دلته منشن کوو. نو ګورئ دا زموږ سره مثال طور سمال انټسټاین شو. ټیک شو که نه؟ په دې سمال انټسټاین کې چې کوم دی نو زموږ سره ګلوکوز موجود دی ډېر زیات. دا ګلوکوز چې کوم دی نو دا به زموږ سره دلته انټیروسایډز ته راشي. ټیک ده که نه؟ دې سیلز ته او د دې سیلز نه چې کوم دی نو دا بیا زموږ سره وینې ته شاملېږي. ټیک ده که نه؟ وینې ته اولیه خوا. نو اوس دا څنګه کېږي نو که دا زه لږ نور هم غټ کړم دلته نو ګورئ دا زموږ سره انټسټاین شو. ټیک شو؟ کولمه شوه. اوس دا سیلز چې کوم دی دا موږ دلته لیکلي دي انټیروسایډز او دا چې کوم وینه ده بلډ نو دا موږ دلته منشن کړی دی. ټیک ده؟ نو اوس ګورئ داسې کار دی چې په دې ځای کې زموږ سره چې کوم دی سیکنډري اکټیو ټرانسپورټ او
زمونږ سره چې کوم دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دلته انوال دي. څنګه ګورئ زمونږ سره چې کوم سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ دی کنه نو دا څه کار کوي دا پرایمري اکټیو ترانسپورت کوي او دا زموږ سره چې کوم دی سوډیم بهر ته ولي او پوټاشیم دننه راولي. نو مطلب چې کوم دا انټیروسایډز دي کنه دا انټیروسایډز نو په دې کې زموږ سره چې کوم دا ممبرین دی ټیک ده کوم چې بلډ طرف ته دی نو هغه ته مونږ څه وایو هغه ته مونږ بیزولیټرل ممبرین وایو او چې کوم زموږ سره انټسټاین طرف ته دی کوم ممبرین نو هغه ته مونږ اپیکل ممبرین وایو. نو په دې بیزولیټرل ممبرین باندې چې کوم دا سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ موجود دی نو دا سوډیم بهر ته ولي او پوټاشیم دننه راولي. نو په دې وجه باندې زموږ سره دا خو چې کوم دی پرایمري اکټیو ترانسپورت کوي زموږ سره چې کوم دی سوډیم بهر ډیر وي او دا نورم بهر ته ولي. نو په دې سیل کې زموږ سره چې کوم دی د سوډیم انتهایی کمی راشي. اوس د سوډیم چې انتهایی کمی راځي نو سوډیم به د بهر نه چې کوم دی نو دې سیل ته ورننوځي مطلب خپل کوشش وکړي چې زه دننه ننوځم نو هغه به ځان له سلاره ګوري. نو دغه سوډیم چې راشي نو دلته زموږ سره یو ترانسپورټر لګېدلی وي د هغې سره چې کوم دی نو سوډیم اټیچ شي خو دغه ترانسپورټر دا سوډیم دننه نه وړي تر هغې پورې چې تر څو پورې ورسره ګلوکوز نه وي اټیچ شوی. نو هم چې کوم دی زموږ سره ګلوکوز اټیچ شي او هم چې کوم دی نو زموږ سره څه اټیچ شي سوډیم. نو سوډیم ګلوکوز لینک ترانسپورټر دی ته وایي یعنی مطلب سوډیم او ګلوکوز په یو ځای باندې زموږ سره چې کوم دی نو دننه یوسي ګلوکوز یې هم راوړو او سوډیم یې هم راوړو. اصل کې چې کوم دی نو په دې ځای باندې زموږ سره سوډیم راتلو دننه ځکه چې د سوډیم کمی و خو د ځان سره یې څه راوړو ګلوکوز یې هم د ځان سره راوړو. نو په دې وجه باندې دې ته موږ SGLT وایو یعنی مطلب سوډیم ګلوکوز لینک ترانسپورټر ورته وایو ټیک ده مطلب زموږ سره چې کوم دی نو ګلوکوز دننه راوړو. اوس په دې سیل کې چې کوم دی زموږ سره ګلوکوز خو سیوا شول کنه نو اوس د ګلوټو ترانسپورټر په ذریعہ باندې چې کوم دی نو زموږ سره ګلوکوز د انټیروسایډز نه بلډ ته شامل شي په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې. دلته چې کوم دی زموږ سره څه اکټیو ترانسپورت نه دی انوال ټیک ده. لکه ګورئ د خبرې مطلب دا دی چې کوم زموږ سره دلته انرژي جوړه شوې وه په پرایمري اکټیو ترانسپورت په ذریعہ باندې چې کوم انرژي د خرج کړې وه او دا سوډیم یې بهر ته ویشتل نو د هغې کنسنټریشن ګریډینټ جوړ کړی و کنه یعنې مطلب دننه یې د سوډیم کمی راوستی و. نو په دې وجه باندې هغه انرژي چې کوم دی زموږ سره استعمال شوله سوډیم هم دننه راغی او ګلوکوز هم دننه راغی. نو په دې وجه باندې دې ته کو ترانسپورټ وایي ځکه چې دواړه یو ځای لاړل. دې ته سیم پورټ وایي ځکه چې دواړه چې کوم دی په یو ډایرکشن کې لاړل او د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی دې ته سیکنډري اکټیو ترانسپورټ ځکه وایي چې په دې کې انرژي زموږ سره استعمال شوه خو ډایرکټ انرژي استعمال نه شوه. کومه انرژي چې دلته استعمال شوې وه د هغې فایدې واغسته او دلته چې کوم دی زموږ سره سوډیم دننه لاړو او د ځان سره ګلوکوز هم دننه یوړو. نو دې ته سیکنډري اکټیو ترانسپورټ وایي ډایرکټ یې انرژي نه ده خرج کړې ټیک ده. اوس چې سوډیم کله دلته دننه راغلو صحیح ده که نه او د ځان سره یې ګلوکوز راوړو نو زموږ خو مین کار د ګلوکوز سره دی. نو ګلوکوز د دې ځای نه بیا د ګلوټو ترانسپورټر په ذریعہ باندې چې کوم دی زموږ سره لاړ شي چېرته بلډ ته او بلډ چې کوم دی نو بیا زموږ سره چېرته زموږ سره چې کوم دی نو اینې ته دغه چې کوم ګلوکوز دی نو یوسي ټیک ده. اوس په اینه کې چې کوم دغه ګلوکوز راورسي اینې ته نو دلته هم زموږ سره ګلوټو بای ډایرکشنل ترانسپورټر دی د هغې په ذریعہ باندې زموږ سره چې کوم دی نو لیور ته ننوځي او په لیور کې بیا زموږ سره چې کوم دی نو انسولین هارمون په ذریعہ باندې دا څه ته کنورټ شي ګلایکوجن ته کنورټ شي ټیک ده. اوس که فرض کړه زموږ سره په کولمه کې یعنی مطلب په انټسټاین کې ګلوکوز ډیر زیات وي نو بیا یاد ساتئ چې زموږ سره د ګلوټو یعنی مطلب چې کوم ګلوکوز ترانسپورټر 2 دی نو دا بیا دې ځای ته هم راتلی شي د شارټ ټایم دپاره او د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن په ذریعہ باندې چې کوم دی زموږ سره ګلوکوز دننه راوړلی شي او د دې ځای نه یې دلته راوړلی شي. نو ګلوکوز چې کوم دی زموږ سره ابزاربشن کولی شي ټیک ده خو د شارټ ټایم دپاره وي دا بیا واپس کیږي. او دغه شانتي چې کله زموږ سره ډیر زیات ګلوکوز بلډ ته راشي بلډ ګلوکوز لیول سیوا شي نو بیا چې کوم ګلوټ4 ترانسپورټر دی نو دا زموږ سره په مسلز او ایډیپوز سیلز کې چې کوم دی نو د انسولین په ذریعہ باندې ایډجسټ شي هلته او زموږ سره چې کوم دا کوم ګلوکوز دی نو دا د بلډ نه ایډیپوز ټیشوز ته
او مسلز ته چې کوم دی هم ولي او الته هم زموږ سره چې کوم دی نو ګلایکوجن جوړیږي. ټیک ده کنه، یعنی مطلب ګلوکوز سٹور کیږي. وس زموږ سره چې کوم دا پروسس دی نو یعنی مطلب د سیکنډري اکټیو ترانسپورت په ذریعہ باندې او د سمپل ډیفیوژن په ذریعہ باندې چې کوم دی نو زموږ سره خوراک دی خورا شي او هغه چې کوم دی نو زموږ په بلډ کې شامل شي او هر یو سیل ته ورسي بیا. ټیک ده. وس که ټایپس لمونږ راشو د ممبرین پروټینز چې کوم مین ټایپس دلته دي کوم چې په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې هیلپ ورکوي نو یو دی زموږ سره چینلز چې کوم دی دا زموږ سره د پیپ په شانتي ډایرکټ سورې وي نو فاست ترانسپورت پکې کیږي، په تیزی سره چې کوم دی پکې ترانسپورت کېدلی شي. دا د آینز دپاره وي لکه سوډیم آینز، پوټاشیم آینز، کیلشیم آینز، صحیح ده که نه، مطلب د دوی دپاره. او دغه شانتې چې کوم دی د واټر دپاره هم هغې ته اکواپورینز وایي. ټیک شو، هغه چینلز ته نو څه چینلز دي چې د هغه د پیپ په شانتې آر پار سورې وي او څه پکې زموږ سره چې کوم دی نو کیریرز وي. نو کیریرز آر پار سورې نه وي خو په هغې کې چې کوم دی چینج راځي چې مطلب زموږ سره دا مارکیل را روانې دي نو دا دې ځای ته راورسي نو دا ورته داسې شي، بیا چې دې ځای ته راورسي داسې شي ورته، او بیا چې دې خوا راورسي نو داسې شي ورته. نو مطلب ورو ورو مارکري پاس کړی داسې. نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی کیریرز یعنی یا کیریرز پروټینز چې کوم دی کار کوي نو دا سلوور دین چینلز وي ځکه چې په دې کې چینج راځي نو هغه لږ ډېر ټایم اخلي. او ځکه زموږ سره د ګلوکوز دپاره ځان له کیریرز دي، د امینو ایسیډز دپاره ځان له دي، صحیح شو که نه، مطلب مختلف قسم کیریرز دي. ټیک شو.